السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خاوند او ښځه، خاوند که د ښځې پر بد اخلاقي و، د ښځې پر کم عقلي و، د ښځې پر تیز زباني باندې صبر وکړي، الله جل جلاله به غټ مقام ورکړي. ډېر اولیاء الله د الله جل جلاله رضا ته داخل شوي دي، الله ورڅخه راضي شوی دی په سبب د دې چې دوی صبر کړی دی په ښځو باندې. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم امر کړی چې تاسو د دوی پر خبرو، د دوی پر چمو باندې صبر کوئ. عارف کبیر سید احمد رفاعي رحمت الله تعالی علیه یو ډېر غټ شخصیت تېر شوی دی. نو دی چې مړ شو بیا خپلو شاګردانو او مریدانو په خوب ولیدی، دی په هغه مقام د صدق کې و، په صدیقینو کې و. نو وایي د ده یو ښځه وه، تیز ژبې وه او د یې ډېر زیره وه. یو وخت دی له کور راوځي، ښځه یې ډوډۍ پخوي، هغه اورړونه یې چې اور په لړي، هغه لرګی تور وي، په هغه لرګي باندې یې دی واهو، دی هېڅ نه ویل، حتی کالی یې تور سو، وهو ساکتون، دی پټ خولو. نو اصحاب د شیخ د ده په مریدانو کې، په شاګردانو کې به یې څوک دروازې ته ولاړ یا به یو شی غوښتي، د حالات یې ولیدی، راغلی و د خپلو انډیوالانو و نورو شاګردانو ته یې وویل چې دا د شیخ ښځه شیخ زیروي، نو باید دی یې طلاقه کړي. یول خو طلاقولی نه شي، ځکه ښځه خو چې طلاقه شي بیا پوره مهر وړي. نو 500 دیناره یې مهر دی، ولور دی، نو د ده په وس کې هغه نسته چې ورکړي. نو بعضو شاګردانو پیسې سره جمع کړلې، بله ورځ یې شیخ ته کښېښودې. شیخ ورته ویل ما هذا دا د څه دپاره دی؟ دی ورته ویل دا ستا د ښځې مهر دی، دا پرېږده، دا مهر دی ورکړه. شیخ خو یې تبسم وکړي، په شونډانو کې وخندل. شیخ و مریدانو ته وویل که ما د دې پر ژبو، د دې پر بد اخلاقۍ باندې صبر نه وای کړی، دغه د صدق مقام ته الله جل جلاله زه نه رسولم. نو د دې په بد اخلاقۍ و، د دې په بدو کارو باندې چې دا له ما سره کوي، تیز زباني کوي، ما په خبره کې راغورځي، ما ته حقوق نه مراعتوي، نو ما پر هغه صبر کړی دی، الله جل جلاله د هغه صبر په نتیجه کې مقام د صدق راکړي. او دغه رنګه علما کرامو یو واقعه ذکر کوي، یو شیخ مبارک چې مشهوره و په تقوا او په دینداري سره. نو عالم وایي زه ورغلم چې مرید یې سم، ذکر ورڅخه واخلم. نو په کوټه کې کښېنستلم، نو اوس به له دې وروسته حال ورکوم چې میلمه راغلی دی. د ښځې او د شیخ غږ مې واورېدی. ښځه ورته وایي دا ډوډۍ د ویې خوره. ای ریاګره، په کوم څه چې دې زه خبر یم، که خلک در باندې خبر سي په ډبرو به دې وویلې. میلمه چې دا خبرې واورېدلې چې دا ښځه و خاوند ته داسې سپکې سپورې وایي، نو دا خو نو پیر نه دی، شیخ نه دی، تر ما نو دا ښه خبره ده، ځکه دا په کور کې ګزاره کوي. نو باره فکر وکړي چې سهار مباره پر خپله مخه ځي، د شپه وکوله، سهار یې دروازه ور وټکوله، نو د شپې نه بیا د ډوډۍ غږ پر وکړي، پر دا کور والا ته چې ما ته ډوډۍ راوړئ، په سوچ کې سو. سهار چې دروازه ور وټکوله، فکر یې سو چې ته دا شیخ ووینه چې څه ډول سړی دی، او دومره ډېر صفتونه یې کېږي، او اولیاء الله یې یادوي، وایي په فلانکي ځای کې ډېر نیک سړی دی. وایي دروازه چې مو وټکوله، ښځې راته ویل هغه تللی دی دورې دښتې ته لرګي راوړي. نو دی وایي زه رارهي شوم، یو ځنګل دی، ځنګله ته چې رالم، شیخ مې ولیدلی، درخت یې رامتوي، لرګي دا وچ لرګي رامتوي. دی چې لرګی رامات کړي، ازمری لرګی راوزغلي، هلته یې کښېږدي. دی لرګي متوي، زمری لرګي رازغلي، سره جمع کوي. دی رالی لرګي یې وتړل، د لرګو غوزۍ و بار یې برابر کړي، پر زمري یې کښېښول، تر ځنګله راووتې، کلي ته چې راژوندي کېږي چې باره خلک معلومېږي، یا دلته خلک پیدا کېږي، د زمري څخه یې بار کښته کړي، پر خپلو اوږو یې بار کړي.
نو دی وایي زه ورغلم پر لاس مې مچ کړي ورته ومې ویل یا سیدي ای زما سرداره بما 25 سره نلت هذا المقام دغه مقام ته په څه وجه رسېدلی وایي شیخ راته وویل ول هغه ماښام چې ما ته کوم خبرې ښځې کولې په هغه تحمل و په هغه صبر باندې الله جل جلاله دغه مقام راکړي چې په ځنګله کې حیوانات راته مسخره کړل نو بعضې وختونه الله جل جلاله یو څوک ځان ته ژوندی کوي د دنیا نور شرایط یې پوره وي په نس موړ وي دماغ برابر وي صحتمند وي معزز وي عزتمند وي د عزت و استراحت و خوشحالۍ خو هم دا د استدراج چې مقام ته سړی پورته کوي الله دې مو وساتي سړی تر حق تېروي نو الله جل جلاله په اهل کې یو دی څوک ورته پیدا کړي چې دی په ظهیر کې نو بعضې خلک د ښځو له طرفه څخه ظاهر کول کېږي دوی دې پر هغه باندې صبر وکړي الله جل جلاله بعضې مقامات ورکړي سبحان نمبر 21 صفحات من أخبار الأنبياء والعلماء والأولياء والحكماء بالصبر على الزوجات والحلم عليهن دا کتاب مستقل په دې باره کې جوړ شوی دی چې د ښځو پر تکالیفو باندې صبر کول نو الله جل جلاله دې خواصو و عوامو ته صبر ورکړي د ښځو پر تکالیفو باندې علماو صبر کړی دی انبیاو کړی دی حکماو کړی دی صالحینو کړی دی نو موږ به هم کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.